بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. د نن ویډیو کې 2021 پاکستان باندې څنګه تیر شو هغه ټول اهم واقعیات باندې به نظر اچو چې هغه پاکستان باندې خاص اثر غورځولې لري که بد اثر غورځولې لري. هغه اهم واقعیت سو نو ما سره اوسئ. په مارچ کې د سېنات لپاره الیکشن شو او د سېنات په الیکشن کې اپوزیشن د خپل طرف نه پی ډی ایم د خپل طرف نه یوسف رضا ګیلانی د چیرمن د عہدې لپاره الیکشن ته ودرولو او د بل طرف نه چې کوم دی صادق سنجرانی د حکومت طرف نه هغه صادق سنجرانی وګټل او هغه بیا یو پیری ته په دویم ځل باندې د سېنات چیرمن شو. نو ګیلانی خدا بایله خو چې کله د اپوزیشن لیډر د لپاره بیا یو پیری د ووټینګ کېده نه ګیلانی وګټو هغه په سېنات کې اپوزیشن لیډر شو. خو دغه ټیم کې چې کوم دی د اپوزیشن د مسلم لیگ او د پیپل پارټای د دواړو غټو پارټو په منځ کې اختلاف راغی او د هغې اختلاف د وجې نه پی ډي ایم چې کومونه هغه مات شو ختم شو. نو حکومت ته د پی ډي ایم د ماتېدو نه یو غټ ریلیف میلاو شو. ورسره چې کوم دی د پی ټي آی د حکومت بیا وزیران بدلولو هغه سلسله هغه شان جاري وه. نو په مارچ کې حفیظ شیخ چې کومونه هغه د وزیر خزانه د عهدې نه لرې کړو حماد ازار یې راوستو او صرف 18 ورځې پسې چې کوم دی هغه لرې کړو شوکت ترین یې راوستو. نو شوکت ترین اوس هم چې کوم دی وزیر خزانه دی د پاکستان. نو ورپسې بل چې په اپریل کې تحریک لبیک ټي ال پي چې ورته ویلی شي د خادم رضوي رساد رضوي هغه پارټي هغه یې باندې حکومت چې کوم دی کله عدم یې کو پابندي پې ولګوله او د هغې هغه مشر صادري رضوي چې کومونه هغه جیل ته کو. خو په اکتوبر نومبر کې چې کله د هغې تنظیم هغه خلک د حکومت خلاف بار راووتل او فساد یې جوړ کو نو حکومت بیا یو پیري ته دومره مجبوره شوه چې هغه خپله فیصله واپس واخیسته او صادر رضوي هم رضا کو او تنظیم باندې چې کومې پابندۍ لګولې وي نو هغه یې واپس واخیستې. نو د دې نه چې کوم دی چې کوم پوهې خلک دي هغه وي چې دا خو داسې یو ډېر غلط کار وشو چې دا خو به یو ټرینډ جوړ شي چې خلک په زور باندې چې کوم دی د دنګه فساد د وجې نه حکومت مجبوره کوي او حکومت په خپلې پیسې واپس اخلي. نو دا خو د سټیټ سرنډر کېدل دي. ورسره چې کوم دی د پی ایس ایل فاینل وشو او هغه ملتان سلطان وګټو او په ډومبي ځل باندې ګټلو او پېښور زلمي له شکست ورکړو. د آزاد کشمیر کې الیکشن وشو د آزاد کشمیر په دغه الیکشن کې پی ټي آی الیکشن وګټو. خو تاسو ته پته وي چې په د چاوم په پاکستان کې په مرکز کې حکومت وي نو هغه اکثر د آزاد کشمیر او د ګلګت بلتستان الیکشنونه ګټي. په گیم نه د کیل د دنیا نه چې کوم دی یو پکې دا خبر و چې پیرالمپکس گیمز کې حیدر علي د تاریخ کې په ډومبي ځل باندې د پاکستان لپاره ګولډ میډل راوړو. دغه شان چې کوم دی نو دا پکې د کیل د دنیا نه یو بد خبر و چې نیوزیلینډ کرکټ ټیمو چې کوم دی نه میچ شروع کېدو نه یو څو غنټې مخکې پاکستان پرېښود او دوره یې کینسل کړه او هغه بیا انګلینډ هم د خپل کرکټ ټیم د پاکستان ته د رالېږلو نه انکار وکړو. ورسره چې کوم دی لندن کې حکومت په شهباز شریف باندې د لندن په یو کوټ کې د منی لانډرنګ کیس داخل کړو. هغه کیس فیصله داسې راغله چې شهباز شریف او د هغه زوی سلیمان شهبازي د برې کړل. نو چې هغه برې شو نو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت دا خبره غلطه وخته چې شهباز شریف تی کرپشن کړی دی او منی لانډرنګ کړی دی. د حکومت د عمران خان د حکومت او د پاکستان د فوج په منځ کې په هغه وخت باندې په ډومبي ځل کشاله راله مسله راله چې کله آرمي چیف د نوي آی ایس آی د چیف ندیم انجم د اپوینټمنټ هغه آرډر ورکو او وزیر اعظم بیا هغه نوټیفیکیشن نه جاري کو. نو دغه وخت کې د دوی هغه ټسل راغی او پوهې خلک چې کوم دي هغوی وایي چې هغه ټسل لا تر اوسه پورې که لږ دی که ډېر دی خو څه ناڅه حال کې شته. ښه دغه شان چې کوم دی خورشید شاه 2 کاله په جیل کې تېر کړل. وایي عدالت وایي چې هېڅ پې ثابت نه شو نو پرېښوده. نو دا هم د عمران خان پر تېر 3 کاله کې چې کوم دی دا خبره جاري ده چې د اپوزیشن د طرف نه کسان چې کوم دی ګرفتار کړي او غټ غټ الزامونه پرې ولګوي او بیا په هغې هېڅ ثابت نه شي او هغه پرېښودی شي. په بلوچستان کې پولیټیکل انسټیبلټي راله او جام کمال د وزیر اعلی د عهدې نه مجبورن اخره کې استعفا ورکړه او عبدالقدوس بزنجو چې کوم دی نوی وزیر اعلی شو. د عمران خان په دې حکومت کې د 13 کلونو په شان په دې کال کې هم د مهنګایۍ هغه سیلاب نور تیز شو او په تېر 3 کاله کې د خوراک او نور داسې چې کوم اسنشل کموډیټیز دي د هغې هغه قیمتونه یو په 2 شو په تېر 3 کاله کې. د پاکستان حکومت او طالبانو سره مذاکرات اعلان وکړ چې موږ به ټي ټي پي چې کوم دی تحریک طالبان پاکستان دی سره مذاکرات کوو او که دی زموږ شرطونه مني نو دی سره دی باندې به ټول کیسونه ورڅخه ختم شي. بل طرف ته د اے پی ایس هغه ماشومان چې په کومه مسله کې قتل شوي وو هغه دهشتګردۍ کې د هغوی والدینو په دوی باندې چې کوم دی نو بد وګڼل چې دا خو تاسو هغه خلکو له سره مذاکرات کوئ کوم خلکو چې زموږ ماشومان مړه کړي دي. سپریم کورټ کې د اے پی ایس سره ریلیټډ کیس چلیدو په هغې کې وزیر اعظم راوغوښتو نو هغه کیس لا تر اوسه روان دی ګورو چې څه فیصلې راوځي. د ګلګت بلتستان یو پخواني جج د پاکستان مخکینی سپریم کورټ چیف جسټس را ساقب نثار باندې دا
الزام ولګو چې د باقاعده په پلانینګ باندې چې نواز شریف ګورې بار راونوځي مریم نواز بار راونوځي او د الیکشن کیسه وانخلي نو دا په پلانینګ باندې چې کوم نه د فیصله داسې کار کړو او بل طرف ته ساکب نثار د دې نه انکار وکړو هغه خبره هم روانه ده. په ګوادر کې د ګوادر خلکو د خپل حقوقو لپاره درنه ورکړه. درنه یوې میاشتې نه وخت زیات وخت جاري وه. بیا مرکزي حکومت یو څو وزیرانو هغوی سره مذاکرات وکړل او درنه ختمه شوه. 15 میاشتې کې د پاکستان تجارتي خساره 20 ارب ډالر ته ورسېده. تر اوسه پورې سالانه د ټولو نه زیاته تجارتي خساره 30-35 ارب ډالر کې پاتې شوې ده. خو که چېرې دا اوس چې په 15 میاشتو کې 20 ارب ډالر ده که داسې حال دا د 50 ارب ډالر نه به هم دې پورې واړېږي او دا د ملک لپاره ډېره یو خطرناکه خبره ده. د اپوزیشن او د حکومت په دې باندې هم ټول کال چې کوم دی مسله وه چې راتلونکي الیکشن به په الکترونیک ووټینګ مشین باندې کېږي. حکومت وایي اپوزیشن وایي په دې به نه کېږي، دا د داندلۍ طرف ته یو بله لار ده. دغه شان د کال له ټولو نه بده پیښه چې د پاکستان په بار دنیا کې چې کوم دی نو هغه موږ په پښتو کې وشرمېده او خراب شو، امیج یې خراب شو. هغه دا وه چې د سریلنکا یو شهري په سیالکوټ کې د مذهب په نوم باندې قتل کړی شو او ډېر په بده ناروا طریقه باندې قتل کړی شو. نو دا د پاکستان لپاره یو ډېره بده پیښه وه. د ګیس بحران ټول کال چې کوم دی نه جاري و، خو په سرځای کې هغه دومره زیات شو چې د حکومت لپاره اوس یوه غټه مسله ده او د حکومت غټه نااهلي هم ده. ورسره چې کوم دی دا یو ښه خبر و چې حکومت د پاکستان حکومت 41 سال پس چې کوم دی د OIC د وزرای خارجه کانفرنس وکړ په اسلام آباد کې. خو کانفرنس د افغانستان سره ریلیټډ د پاکستان په هغې کې خپل څه چې کوم دی نه څه فایده نه وه. د فرانس یو میډیا ادارې افسوس چې کوم دی نه دا ریپورټ جاري کړ چې د پاکستان 87% یعنې 87% خلک د عمران خان د حکومت نه مطمئنه نه دی. 87% خو ډېر زیات دی. نو که چېرې د حکومت د طرف نه وایي چې دا غلط خبر دی، نه هغه غلط خبر په رښتیا شو چې کله په پښتونخوا کې په 19 دسمبر باندې د بلدیاتي انتخابات وشو او په دې صوبه کې چې دلته کې د PTI په صوبه کې حکومت دی او مرکز کې د PTI حکومت دی، دی بایله چې دی بایله او اپوزیشن ډېر سیټونه وګټل. مطلب دا دی چې او بالکل د عمران خان د حکومت نه د پاکستان خلکو مطمئنه نه دی. بیا د پارټۍ لیډرانو په خپله هم چې کوم دی نو ومنل چې دا مهنګایۍ د وجې نه، د ګیس د بحران د وجې نه، د څه مسلو د وجې نه چې کوم دی نو زمونږ پرې الیکشن کې شکست وخوړ. نو دې ویډیو کې دا د پاکستان اهم واقعیاتو، دنیا کې څه اهم واقعیات شوي دي په 2021 کې، اب بل ویډیو کې ډسکس کوو. ډېره مننه.